عزتمندو د دې علم د زده کړې دا فیلډ ما د خپلو استادانو نه داسې اورېدلي چې په دې فیلډ کې دوه څیزونه هغه انتهایی ضروري دي. په لومبي نمبر باندې هغې ته محبت ویل کېږي چې د خپل استاد سره، د خپل ادارې سره، د خپل د کتاب سره، د طپایې سره دې سره محبت وکړي شي، د خپل ادارې د هر یو څیز سره، د بجلی سره، د ستنې سره، د پکي سره. او دویم څیز هغې ته محنت ویل کېږي چې څومره هم یو کس د خپل د دغې کتابونو سره د دغې زده کړه کې محنت وکړي، کوشش وکړي، جدوجهد وکړي، الله تعالی د هغې محنت په بدل کې هغه ته هغه بلند درجات هم ورکړي او هغه بلند مقام هم ورکړي. څوک چې بلند مقام غواړي، د بلند مقام د حاصلولو دپاره هغې عمره جدوجهد او محنت هم کول پکاري. دا طلبه اکرام، دا مدارس د دې بنیادی غرض او مقصد په دې معاشره کې د څه څیز غرض او مقصد دی د دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې زمانې نه راواخله تر د نن ساعته پورې که دا دین ما ته او تا ته محفوظه راغلی، که د دې دین چې څومره شعبجات دي په هغې باندې ما او تا پوهېږو، په هغې زما او ستا دسترس دی، که فقها دي، که مفتیان اکرام دي، که علما اکرام دي، زما امام صاحب دی، زما استاد صاحب دی، دا په څه طریقه باندې دا دین مونږ ته را رسېدلی. دا د دې مدارسو په بنیاد او د دغې مدارسو په طور او طریقې سره دا دین ما ته او تا ته را رسېدلی. لومبۍ مدرسه هغې ته غار حرا ویل کېږي چې هر کله حضور صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې اقرأ باسم ربک الذي خلق، لومبۍ درسګاه د اسلام مدرسه هغه غار حرا وه. د استاد او د شاګردۍ نوم دې ته مدرسه ویل کېږي. نن که مونږ په دې جومات کې ناست یو، زده کړه کوو، ماشومان زده کړه کوي، نو یو وخت داسې هم راغلی چې د انار د ونې لاندې ناست استاد او شاګرد د هغې ځای نه دا مدرسه روانه شوه. مفتی محمود رحمت الله علیه به فرمایل هغې ټیم کې حالات داسې جوړ شو چې حکومت وقت د مدرسو باندې خپل دسترس حاصلولو دپاره خپل کوششونه یې تیز کړل. مفتی صاحب هغې ټیم کې دا خبره وکړه که د حکومت چرې دا خیالي چې دا بلډینګ، دا جومات، دا غټ غټ بلډینګونه، دا ښه تعمیراتونه دې ته مدرسه ویل کېږي، نو دا د دوی خام خیالي ده. مدرسه خو موږ په خاوره باندې کینو، زده کړه به کوو، د ونې د لاندې به کینو، زده کړه به کوو. دا کومه سلسله چې د مدرسې ده، د درس و تدریس ته، دا به جاري او ساري. ما پرون یو ځای کې خبره وکړه چې موږ دلته ناست یو، زما په اکرامپور کلي کې به چاته پته نه چې دلته نن څومره ختمونه دي، خو چا چې په دې کې غرض وي هغه امریکې ته به نن پته چې دلته ختم شروع دی او دومره ماشومانو حفظ وکړه. زما استاد زړه کې فضائل به مونږ اورو،
خو د دې وخت مناسبت سره د حالاتو مطابق موږ ته به تمامو حالاتو ادراک کولو ضرورت دی. نن که دا مدرسې په یوازې سر باندې زما استاد بچي تربیت کوي نو د دې شاته به هم د چا محنتونه وي. نن که زما استاد جماعت منبر و محراب دعوت و تبلیغ خانقاه دا ټول محفوظ دي دې پسې به هم د چا محنتونه وي. زمانه مخکې پیر صاحب وفرمایل چې درس و تدریس دعوت و تبلیغ تصوف اسلامی سیاست او جهاد فی سبیل الله دا 5 سیزونه دي. خو د دې ټولو څلورو سیزونو دارو مدار په دې وخت کې په دې خطه باندې هغه په اسلامی سیاست کې پټ دی. زما عزتمندو دا زده کړه چې مونږ کوو او د دې بچو تربیت چې ما او تا کوو په احادیث مبارکو کې راځي چې هر عمل د هغې دار و مدار په نیت باندې او زما او ستا د هر عمل نیت هغه په ښه طریقې سره وي او په دې بنیاد باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو د مسنونو طریقو باندې مونږ زندگی تیره کړو او خپل آل اولاد هغه مونږ دین دپاره وقف کوو د هغې تربیت په ښه بنیاد کیږي. نو دغه تربیت شاته هم زما او ستا دا سوچ او نیت پکار دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته چې سبا له به د قیامت په ورځ زمانه د دې خپلو بچو د دې خپل خاندان تپوس کیږي. ځکه معاشرې له یو داسې فرد ورکم داسې زوی ورکم چې هغه د معاشرې امامتۍ ته تیار کم د معاشرې رهنمایۍ ته تیار کم هغه د معاشرې دعوت و تبلیغ ته تیار کم هغه خانقاه او تصوف ته تیار کم نو چې دغه ثواب څومره ده ته حاصلیږي هغه به د ده خاندان او د دغه سرپرست ته حاصلیږي. ځکه سبب خو دې ګرځېدلی ما خپله کراچۍ کې لیدلي د ده ماشومونه واړه واړه ماشومان د مکینک په دکان کې کار کوي د مور او پلار دا سوچ نشته چې د دې ماشوم تربیت وشي. هر سړي ته پته ده نن سبا د مهنګایۍ دور دی 100 روپۍ دیاړي خو به وکړي که ماشوم دی خو دا د دغې خاندانونو دغې مور او پلار قرباني ده چې خپل بچي د دین دپاره وقف کړي. ستاسو وخت ډېر نه علم خو زه یو ځلې بیا دغې خاندانونو ته دغې ماشومانو ته د دې اساتذه کرام ته ټولو ته مبارکباد ورکوم خصوصا زمونږ د دې خطې د دې کلي مشر حضرت مولانا احسان الحق صاحب ته چې د دې په سرپرستۍ کې زمونږ د علاقې یوازې بایزو خر کې نه بلکې هغه میاخان او سنګاو او بابوزو پورې دا ټول علما کرام د دې حضراتو نه مستفید کیږي او د دې هر محفل سرپرستی کوي او د دې په برکت سره او د دې په دعاګانو سره د هر محفل اختتام هم کیږي. الله رب العزت دې زمونږ دا ناسته زمونږ د اکابرینو دا سورې زمونږ په سرونو باندې سلامت لري. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.